ورستی دیدنی د جانانو ډېر په حسرت ورته راتله صحابه محبوب روان لدی جهانو جوړو محشر او شړېدل صحابه ورستی دیدنی د جانانو ډېر په حسرت ورته راتله صحابه محبوب روان لدی جهانو جوړو محشر او شړېدل صحابه صدیق اکبر جدا کېدی د ټول ژوند له رفیقه صدیق اکبر جدا کېدی د ټول ژوند له رفیقه د ویر حالت به پر اسمانو چې له جانان بېلېدل صحابه محبوب روان لدی جهانو جوړو محشر او شړېدل صحابه ورستی دیدنی د جانانو ډېر په حسرت ورته راتله صحابه محبوب روان لدی جهانو جوړو محشر او شړېدل صحابه د غم څپو اخیستی وو حضرت عمر مهاجر د غم څپو اخیستی وو حضرت عمر مهاجر څومره غمجن حضرت عثمان وو چې لر او بر بیانېدل صحابه محبوب روان لدی جهانو جوړو محشر او شړېدل صحابه ورستی دیدنی د جانانو ډېر په حسرت ورته راتله صحابه محبوب روان لدی جهانو جوړو محشر او شړېدل صحابه ورستی نظر چې ورته کړي حضرت علي ذوالفقار ورستی نظر چې ورته کړي حضرت علي ذوالفقار پر جنازه دوست سبحانو اخبر سحاب تر پاتېدل صحابه محبوب روان لدی جهانو جوړو محشر او شړېدل صحابه ورستی دیدنی د جانانو ډېر په حسرت ورته راتله صحابه محبوب روان لدی جهانو جوړو محشر او شړېدل صحابه چې دا بلال نظر محروم سو د محبوب لسترګو چې دا بلال نظر محروم سو د محبوب لسترګو لما دنیا غمجن روانو او په ژړا یې پرېښودل صحابه محبوب روان لدی جهانو جوړو محشر او شړېدل صحابه ورستی دیدنی د جانانو ډېر په حسرت ورته راتله صحابه محبوب روان لدی جهانو جوړو محشر او شړېدل صحابه د باسحانو احمدي پر سر زمین د حجاز د باسحانو احمدي پر سر زمین د حجاز ورستی نزول د سپین قرآن او لجانا رخصتېدل صحابه محبوب روان لدی جهانو جوړو محشر او شړېدل صحابه ورستی دیدنی د جانانو ډېر په حسرت ورته راتله صحابه محبوب روان لدی جهانو جوړو محشر او شړېدل صحابه ورستی دیدنی د جانانو ډېر په حسرت ورته راتله صحابه محبوب روان لدی جهانو جوړو محشر او شړېدل